بیا ډکه پیمانه راکوي ماته بیا ډکه پیمانه راکوي ماته کوم زهر زمانه راکوي ماته بیا ډکه پیمانه راکوي ماته کوم زهر زمانه راکوي ماته او چې یمه د مارانو په نظر کې چې یمه د مارانو په نظر کې نو خدای به خزانه راکوي ماته او زما ټپي ټپي وطن ته ګوره زما ټپي ټپي وطن ته ګوره جهان به جرمانه راکوي ماته زما ټپي ټپي وطن ته ګوره جهان به جرمانه راکوي ماته او اوس هم شکر دی هیر د ښکلو نه یم اوس هم شکر دی هیر د ښکلو نه یم غمونه روزانه راکوي ماته او دنیا یو رانوي په دې درویشه دنیا یو رانوي په دې درویشه وطن آبودانه راکوي ماته او څو غزلې لاس به درته ووایم زه پوهېږم که نه چې دلته د فقیر بابا دوه لمسۍ ناست دي او د یوه سره د فقیر بابا ټول خصوصیات دي او بل د ټولو نه محرومه ده دا د ما سره په جنګ دی چې محرومه دی که او چې په ځلا پکې ستا توره نه وه چې په ځلا پکې ستا توره نه وه هغه وخت هم دنیا بې نوره نه وه چې په ځلا پکې ستا توره نه وه هغه وخت هم دنیا بې نوره نه وه او ما ویل ته زما خپل نه شوې ولې ما ویل ته زما خپل نه شوې ولې تا ویل خدای ته به منظوره نه ما ویل ته زما خپل نه شوې ولې تا ویل خدای ته به منظوره نه او د حالاتو بنیت بد ورباندې و د حالاتو بنیت بد ورباندې و د حالاتو بنیت بد ورباندې چې کومه مور به دلته بوره نه وه و د حالاتو بنیت بد ورباندې چې کومه مور به دلته بوره نه وه او کړمه یې مړ هغه مهال چې دنیا کړمه یې مړ هغه مهال چې دنیا زما وژلو ته مجبوره نه وه کړمه یې مړ هغه مهال چې دنیا زما وژلو ته مجبوره نه وه او درته راتله که نه اختیار یې خپل و درته راتله که نه اختیار یې خپل و غزل درویشه ستا مزدوره نه وه درته راتله که نه اختیار یې خپل و غزل درویشه ستا مجبوره نه وه بس که نور د یوه د رازق فهیم دپاره د ده د ځوانۍ غزل ده که نه هغه به بره وه اوس نشته هلته هغه به بره وه اوس نشته هلته د بام کوتره وه اوس نشته هلته او تا خو یو نه وړه په کوګل کې زما تا خو یو نه وړه په کوګل کې زما یوه ډبره وه اوس نشته هلته تا خو یو نه وړه په کوګل کې زما یوه ډبره وه اوس نشته هلته او زما د زړه په حال چې کومه جنۍ زما د زړه په حال چې کومه جنۍ پوره خبره وه اوس نشته هلته او دا رنګه سیمه چې په هر حال کې به دا رنګه سیمه چې په هر حال کې به خوندي له شره وه اوس نشته هلته دا رنګه سیمه چې په هر حال کې به خوندي له شره وه اوس نشته هلته چې اورېدلې د درویش خبره چې اورېدلې د درویش خبره کوم چا له سره وه اوس نشته
درویش درانی صاحب نه لس جهانه مننه چې مونږ ته یې دومره ښکلي شعرونه چې زمونږ ناز یې په سر سترګو یوړو مننه. او په پروګرام کې ګران کشر مقصود ته هرکلی وایم، ورسره مظهر آزاد صاحب ته او د هغه ملګري ته چې زمونږ پروګرام ته راغله او دا پروګرام یې ښکلی کړو. اوس ګران طیب الله خان ته خواست دی چې راشي میلمنو ته هرکلی ووایي او مننه یې وکړي. د هغې نه بعد به صدر محفل تاسو ته خپله وینا وړاندې کوي. طیب الله خان. ډیره مننه. هرکلی خو خلک په شورو کې وایي، خو زه بیا په دې اخره کې د ده په دغه ووایم ټولو ته هرکلی. او ډیره زیاته مننه د دې ټولو ملګرو، دا مشران ډېر درانه خلک، مطلب زما غونته کې ملنګ له تاسو په یو جواب باندې رالی. زه په لفظونو کې د هغې مننه نشم کولی. الله دې تاسو له اجر درکړي او الله خوشحاله لره. الله دې تاسو داسې عزتمن کړي، د دې نه زیات دی الله تاسو عزتمن کړي چې زما هم دا عزت وساته. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.